د پښتو یو مشهور اداکار ډاکټر نیاز علي چې د خپل وخت یو ښه اداکار او اوس هم په پښتنو کې ډیر مشهور دی، د هغه د ژوند حالات نن سبا څنګه تیریږي او د نشیانو خلکو لپاره هغه څه کارونه کړي دي. که تاسو د هغه د ژوند نه ځان خبرول غواړئ نو دا ویډیو تر اخره وګورئ. نن در سره د هغه د ژوند باره کې مکمل انټرویو او تفصیل شریکوم، تر اخره را سره پاتې شئ. زموږ چینل پښتو پوسټ هم سبسکرایب کړئ. د دې چینل نه تاسو ته همدغسې معلوماتي په زړه پورې ویډیوګانې او تازه خبرونه ملاویږي. ډاکټر نیاز علي چې د باړې شیخانو اوسیدونکی دی وایي چې زما پلار په پاکستان ایرفورس کې نوکر و، نو ځکه به مونږ کله یو ځای اوسیدو او کله بل ځای. خو وایي چې زما پیدایش په لاهور کې شوی و، ځکه چې هغه وخت زما د پلار ډیوټي په لاهور کې وه چې بیا د هغې نه پس مونږ پېښور ته راغلو. هغه وایي چې نن سبا د هنري کارونو سره سره یو تنظیم هم چلوي چې د انسان دوست پاکستان فاونډیشن په نوم باندې دغه تنظیم دی او په دغه فاونډیشن کې د هغه خلکو علاج کوي څوک چې په نشو باندې اخته وي او د نشو مرض نیولی وي، یعنی نشي کوي او بېدره وي. دوی وایي چې دغه یو ډیر ښه او کامیاب فاونډیشن دی او ډیر کسان چې ښه شوي دي نو اوس ورته مونږ واړه واړه کارونه هم روان کړي دي او خوشحاله ژوند تیروي. ډرامو ته د راتلو باره کې ډاکټر نیاز علي وایي چې یو ورځ په پی ټي وي باندې یو اشتهار چلیدو چې پکې لیکلي وو چې پی ټي وي ته د یو آرټسټ او نیوز کاسټر ضرورت دی، چې بیا زه ورغلم، هلته مې انټرویو وشوه او هغه کامیابه شوه چې بیا زما د هغې نه پس سلیکشن وشو او د هغې نه وروسته په ډیرو ډرامو کې کار وکړو چې یوه ډرامه ډیره زیاته مشهوره شوه چې د پکې د جان جان کباډي په نوم باندې کردار ادا کړی و او دا د هغه ډرامې نه ډیر زیات مشهور شو او ټولو پښتنو وپېژندو. ډاکټر نیاز علي وایي چې زما ریډیو سره ډیر شوق و، خو لا تر اوسه ما پسې د ریډیو نه افر راغلی دی او نه سلیټر راغلی دی. هغه وایي چې د خیبر ټي وي دپاره مې په مختلفو پروجیکټونو باندې کار کړی دی او په هر ډایرکشن کې مې د عوامو خبرې راوچتې کړي دي او یو سبق پکې پروت دی. د ډاکټر نیاز علي زامن او لونه ښه تعلیمونه کوي او هغه وایي چې زما خیال نه دی چې زما بچي د اکټینګ اړخ ته راشي، ځکه چې هغوی په خپل تعلیم کې دومره مخکې تللي دي چې دې اړخ ته سوچ هم نشته. نو قدرمنو ډیرو کسانو او ډیرو ملګرو زموږ نه غوښتنه کوله چې د ډاکټر نیاز علي په باره کې ورسره معلومات شریک کړم. دا و د هغه د ژوند په باره کې معلومات چې تر تاسو مو در رسول. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. زموږ چینل پښتو پوسټ خامخا سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د ګنټۍ نشان هم وهئ چې زموږ راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته په وخت ورسي. ډیره مننه.